امریکا د فرصتونو ځای دی. دلته کار وکئ، حلال پیسې وګټئ، ځان ته ژوند جوړ کړئ، آینده به مو ډېر روښانه وي. غواړم یو قصه تاسو ته وکړم. هنري میلر یو سړی و چې 200 کاله مخکې له جرمني نه امریکې ته راغی. هغه سره یوازې $6 و. هغه قصاب و، هر ورځ کار کوه، په یوه اونۍ کې 2 ساعته کار کوه او کار یې ډېر وکړه. ځان ته یې څه وخته بعد مځکه رانیوله، پسونه یې رانیوله او نور مالونه یې رانیوله او یو ورځ ورسېدل چې ډېر مالدار سه. هغه سړی کله چې وفات سه، هغه $40 میلیونه درلود. یعنې $40 میلیونه له هغه نه پاتې سوه کله چې وفات سه. هغه پیسې اوس حساب کړو نو $100 میلیارده کېږي. دا قصه مې په دې وکړه چې امریکا د فرصتونو ځای دی. که چېرې کار وکړو، زحمت وباسو، درس ووایو، زموږ په راتلونکی به ډېره ښه وي او د کورنۍ راتلونکی به هم ښه وي، د بچیانو راتلونکی به هم ښه وي. د قصاب یو مثال ورته ما تاسو ته دا قصه وړاندې کړه. زه ډاکټر فیروز بشري یم. نن غواړم تاسو سره د پیسو پیدا کولو، د پیسو په ساتلو یعنې ذخیره کولو او څنګه یې عاقلانه ډول دا پیسې مصرف کړئ خبرې کومه. څو ویډیوګانې ثبتومه، نن به یوازې یوه برخه باندې تاسو سره خبرې وکړم. ګرانو دوستانو، 5 مسایلو ته ډېر مهم دي چې پام وکړئ. اول، ځان ته وظیفه پیدا کړئ. هر څونه ژر چې کولی شئ ځان د وظیفې خاوند کړئ، کار وکړئ. د امریکې د حکومت مرستې تر تله نه دي. دا مرستې موقتي دي او دا مرستې یو ورځ قطع کېږي. په خپلو پښو ودرېږئ، کار وکړئ او خپل ژوند خپله جوړ کړئ، خپله راتلونکې خپله جوړ کړئ او د مالي لحاظه په خپلو پښو ودرېږئ تر هغو چې خپله راتلونکې ستاسو په لاس کې اوسي. ستاسو راتلونکې باید تاسې په خپل لاس جوړ کړئ، بل څوک تاسو سره نشي کولی دا کومک وکړي. نو د حکومت مرستو ته ډېرې سترګې مه ښه کوئ. دویمه موضوع، کور ته نږدې یو بانک وګورئ. هغه بانک کې تاسو ته ډېر سهولتونه رامنځته کړي او سهولتونه وړاندې کړي. د بانکي اکاونټ خلاص کړئ او اکاونټ ولرئ. دا ډېره مهمه ده تاسې په امریکې کې یو بانکي حساب ولرئ. دریم، خپلو پیسو نه تشویش مه کوئ. بانکونه مسؤونه دي. بانکونه په امریکې کې د حکومت لخوا بیمه سوي دي تر $250,000. بنان پیسې مو په بانک کې خوندي دي، هیڅ نوع مشکل نشته. څلورم، پیسې ذخیره کړئ. ستاسې په راتلونکي کې پیسې پکارېږي نو باید ذخیره ولرئ، پیسې بې ځایه مه مصرفوئ. او پنځم، ځان ته کریډټ جوړ کړئ. په امریکې کې کریډټ مهم دی. که چېرې کریډټ ونه لرئ تاسې کاروبار نشئ کولی. که چېرې کریډټ ونه لرئ تاسې کور نشئ کرانیولی. که چېرې کریډټ ونه لرئ ډېر کارونه نشئ کولی. په کریډټ باندې بیا جلا در سره خبرې کوم او یو بله ویډیو جوړوم. نو ګرانو هېوادوالو، نن غواړم په بانکي سیستم باندې تاسو سره خبرې وکړم. په کارتونو خبرې وکړم، پیسې مصرفولو باندې خبرې وکړم، په دې څنګه پیسې ګټل کېږي هغه باندې به بلې ویډیو جوړه کړم. نن به پر دې خبرې وکړم چې امریکایان څنګه خپلې پیسې مصرفوي، له کومې طریقې مصرفوي. ما مخکې ویلې هغوی اکاونټ جوړوي، بعد له هغه کارتونه لاسته راوړي. معمولا امریکایان کله چې سودا اخلي او په نقد پیسو باندې ډېر کم معامله کوي. نقد پیسې ډېرې کمې ورسره په ډېرو بعضو خاصو مواردو کې اکثرا دوی له کریډټ کارت نه استفاده کوي. یو کریډټ کارت دی، یو ډیبټ کارت دی. دوی له کریډټ کارت او ډیبټ کارت نه دواړو نه استفاده کوي. ولې؟ ښه دا دی چې له ډیبټ کارت نه استفاده وکړئ. کریډټ کارت کې پر تاسې باندې نور مصرفونه راځي که چیرې زیات مصرف وکړئ. ډیبټ کارت ښه دی چې تاسې پوهېږئ څومره پیسې لرئ او څومره مصرفوئ. بعضې مواردو کې امریکایان چک هم لیکي
تاسو ته چک درکړي او د چک پر اساس باندې تاسو کولی شئ معامله مخته یوسئ. چک وړی شئ بانک ته پیسې که چک خپل تلیفون کې کولی شئ عکس ور واخلئ پیسې ستاسو تلیفون ته راسي. بنان اکثرا امریکایان پیسو لخوا نقد پیسې ځان سره نه ګرځي او په نقد پیسو باندې کاروبار نه کوي. نو ډیبټ کارت یو عامه طریقه ده چې دوی کاروي او پیسې ورکوي او شی اخلي او جنس اخلي. بانکو باندې خبرې کوو. بعضې یا شاید اکثر از موږ تاسې پر بانکو باندې اعتبار ونه کړو په دې خاطر له هېواد نه راغلي چې بانکونو مشکلات درلود، اعتبار یې نه درلود او بانکونه لکه اوس د بعضې بانکونه تړل سوي دي نو پیسې له کومه لاسته راوړل که چېرې هغه بانکونو کې پیسې او نور مشکلات لري بانکونه. ولې په امریکې کې دا شی متفاوته دی. امریکې کې ټول امریکایان خپل پیسې بانکو کې اچوي. دا اداره چې فدک یا FDIC نومیږي دا حکومتي اداره ده چې ټول بانکونه یې ضمانت کړي دي. یعنې تر $250,000 چې بیا هم تکراروم ستاسې پیسې که په بانک کې دولت ضمانت کړي دا پیسې دولت درکړي، حکومت یې درکړي. نو پیسې مو خوندي دي که چېرې سیلاب راسي په بانک یوسي، که چېرې بانک غله یوسي، که چېرې بانک په زلزلې کې خراب سي، که چېرې ګردباد کې خراب سي، یعنې هر آفت پر بانک راسي چې پیسې هلته ورکې سي حکومت یې درکړي. نو مسؤله ځای د ساتلو د پیسو بانک دی. بانک کې اکاونټ خلاص کړئ، هر هغه بانک کې چې تاسو ته ډېر سهولتونه رامنځته کړي او خپلې پیسې بانک کې واچوئ. پیسې په کور کې مه ساتئ. پیسې نقد ځان سره مه ګرځوئ. ورکېږي له تاسې، شاید له تاسې نه څوک غله یوسي، اګر چې دلته دا ممکنه نه ده، ولې بیا هم چیرې مو له یادې ووځي، کورتۍ مو چیرې له یادې ووځي، بکس مو ورک سي او یا نورې پیښې وسي. که کور کې کور اور واخلي، کور بیمه دی ولې پیسې مو بیمه نه دي، پیسې مو ولاړې وسوځېدلې. نو بناً پیسې په بانکو کې وساتئ. امریکایان هم ټولې پیسې خپل بانکو کې ساتي او په مقابل کې کارت لاسته راوړي. هغه کارت د ډیبټ کارت دی. تاسې کولی شئ په هغه باندې هر چېرته غواړئ سودا واخلئ. نورمال خپل کارت ورکړئ، ماشین کې واچوئ، خپل کود ووهئ او خپله سودا واخلئ هر چېرې چې غواړئ. حتی آنلاین هم کولی شئ ځان ته له امازون نه خریداري وکړئ. نو ډیبټ کارت مهم دی. ولې په بعضې مواردو کې شاید تاسې نقد پیسو ته ضرورت ولرئ. ښه دی چې یو ATM کارت هم تاسې واخلئ. ATM هغه کارت دی چې تاسې هر کله چې وغواړئ ماشین ته د ATM ورتلی شئ، کارت ور واچوئ، تاسو ته نقد پیسې راباسي. دا ماشینان هر چېرې شته. ولې وګورئ ځان پرې خبر کړئ چې هغه ماشینان چې تاسې نه اضافه پیسې نه اخلي. مثلا که چېرې تاسې کارت ور واچوئ یو ماشین ته، تاسې پیسې راباسئ ولې یو څو روپۍ بیا اضافه در باندې تاسې نه فیس اخلي، $1 $2 چې تاسې پیسې راوایستلې. ولې اکثرا ماشینونه دي چې مفت دي، پیسې نه اخلي تاسې نه، خصوصا هغه بانک کې چې تاسې اکاونټ خلاص کړی دی. د هر بانک مخکې هر فروشګاه کې ATM شته، کارت ور اچوئ سي، نقد پیسې راویستی سي په کار مو. حتی که بانکونه تړلي اوسي، رخصتي اوسي، نیمه شپه اوسي، تاسې ATM لخوا بنان دا ټول هغه موارد دي چې تاسې باید ځان په خبر کړئ. له خپل اکاونټ نه باید هر ورځ ځان خبر کړئ. مخکې تاسو ته اسټیټمنټ ورته ویل کېده چې میاشتني مصارف وه چې څومره دې پیسې مصرف کړي، څومره تاسو ته راغلي. دا د اکاونټ هغه لخوا تاسو ته راتللی، ایمیل لخوا او یا هم ورقه تاسو ته راتله ستاسې کور ته. ولې اوس برقي بانکداري ده، یعنې ستاسې په تلیفون کې ټول شیان شته، څو روپۍ راغلې، څو دې مصرف کړې. هر ساعت، هر دقیقه، هر ورځ تاسې کولی شئ خپل اکاونټ چک کړئ. نو اکاونټ مو روزمره چکوئ چې څومره پیسې راغلي او څومره مو مصرف کړي دي. خپل مصرف ته پام کوئ. نورو مسایلو باندې بیا په نورو ویډیوګانو تاسو سره خبرې کوم. نن مې غوښتل تاسو ته په همده مسله خبرې وکړم چې څنګه کولی شئ تاسې د خپلو پیسو محافظت وکړئ او پیسې په بانکونو کې واچوئ تر هغو پیسې مو په مسؤل ډول خوندي اوسي او وساتل شي.